د پیغلې ښځې بالغې ښځې ویښتان دا هم سطر دی، پټېدنې فرض ده. نو د دې لمونځ بې ټیکرایه نه صحیح کېږي. ام المؤمنین وایي چې نبي علیه السلام یې لا تقبل صلاة الحائز، لاندې نکته بالغ مخکې مو ویلي وو چې صفت دی د تانیث د تی ته حاجت نشته. د بالغ جنکۍ لمونځ نه صحیح کېږي الا بخمار، مګر په ټیکري باندې. د ښځې ویښتان هم عورت دي. د عورت پټېدن فرض ده. فرض چې پاتې شي په لمانځه کې لمونځ نه صحیح کېږي. اوس دغه ویښتان بیا وایي عام دي، پاس د سر ویښتان وي او که دا څڼې د دی اوږدې دغه زلفې چې را اوږدې وي دا کوڅه یې، که دا کوز ویښتان وي چې دا زړېږي چې لوڅ شي لمونځ یې نه صحیح کېږي. امام شافعي صاحب مطلقا خبره کوي د ښځې ویښتان پټېدن فرض دي، چې ویښتان یې لوڅ شو لمونځ یې نه ده صحیح. موږ د فقه کتابونه احناف مبارکین وایي ربعه قدر قلیل د شي کله معفو وي، لکه د نجاست په صورت کې، د کشف د عورت په صورت کې هم دا ده. فرق د لږو د ډېر په ربع باندې کوي. ګوره ربع د سر مسه چې وکړي په حکم د دې کې د لکه په ټول سر دی چې مسه کړي. ربع د ویښتانو چې په احرام نه ځان حلاله یې پرې کړي لکه ټول ویښتان دې چرخېلي. ربع اکثره ځای قایم مقامه د کل درېږي. نو لحاظه دوی وی څلورمه د ویښتانو که لوڅه شوه بیا دغه یې ټنډې برابر لوڅ شي، که دا کوز چې زړېږي د دغه ویښتانو چې څلورمه حصه لوڅه شي لمونځ د ښځې نه صحیح کېږي. دا د موږ په د دیهاتي زندګي کې دا اوس چې ګورو دا اکثره خلک دا غریبانانو اکثر داسې لمونځونه دي. ځکه عامې ښځې چې کوم ټیکري په سر کوي د هغه ټکریو داسې بندول نشته چې په دغه ځای باندې داسې په غوږو باندې په غړۍ باندې دلته بند کړي چې نه غړۍ لوڅه شي، نه غوږ لوڅ شي، نه ویښتان لوڅ شي. عام څادر لکه نرانې چې په سر کوي په دغه شکل باندې ټیکری د ښځې هم ده. اوس دغه قسم ټیکری په سر د پلو اچولی دا مځکې ویښتان اکثره په ټیکری هلته لاړ شي ویښتان لوڅ، دغه مځکې لوڅې، کله داسې چې پلو ولویږي دا کوز ویښتان لوڅ وي. دا ځای تاواني ده. ښځه چې وایي لمونځ کوي ډبل ټیکری، که نری ټیکری وي چې ویښتان غړۍ غوږونه یې لیدی کېدم لمونځ یې نه صحیح کېږي. دا جاجیش دغه دا نری ټیکري اکثره کورو کې استعمالوي خلک. د غوږ چې څلورمه حصه لوڅه شي، غوږ خو د سر جز ده، د سر پټېدن په ښځه فرض ده. نو د غوږ څلورمه حصه چې لوڅه شي لمونځ یې نه صحیح کېږي. د غړۍ څلورمه حصه چې لوڅه شي لمونځ یې نه صحیح کېږي. د ویښتانو څلورمه حصه چې لوڅه شي لمونځ یې نه صحیح کېږي. دغه لاس د دغه بند نه پورته چې څلور ګوتې دا لوڅ شي، د دغه مځکې نه تر دغه مځکې خپله څلورمه معتبره ده. د هر یو عضو خپله څلورمه، څلور ګوتې لاس چې لوڅ شي یوه رکو په انداز لمونځ یې نه صحیح کېږي. پښه د بیډۍ نه پورته چې څلور ګوتې لوڅه شي د یوې رکو په انداز لمونځ یې نه صحیح کېږي. د ښځې سر، غوږونه، غړۍ، ټول بدن عورت ده. صرف مخ د ښځې کې خبره ده چې مخ عورت ته که نه، لاس کې خبره ده چې لاس عورت ته که نه، قدم کې خبره ده چې قدم عورت ته که نه. په حق د لمانځه کې خو مخ نه ده عورت. که په لمانځه کې د ښځې مخ لوڅ وي لمونځ صحیح ده. مخ چې لوڅ وي، مخ غوږونه نه، غړۍ نه، سر نه، چې مخ لوڅ وي په حق د لمانځه کې خو وایي عورت نه ده. په حق د نظر کې څنګه ده، سړی پردۍ ښځې مخ ته کتی شي که نه. کتل خو ناروا عورت ته دي، چې عورت نه یې هغه ځای ته کتل خو روا دي. نو څوک دغه ته ګوري چې مخ عورت نه ده نو کتل ورته روا دي. او بل طرف ته علما بیا دا وایي چې نه، نن سبا دور کې بیا خصوصا چې فتنې ډېرې دي، فتنې ډېرې دي، بدعملۍ ډېرې دي، تقوا نشته، مخ مجمع د محاسنو ده، د ښایست ځای ده، نو مخ ته دیم نه ګوري. چې خوف د فتنې ویلان تعبیر ځوان سړی پیغله ښځه استړي شوق پیدا کېږي نو نه دې ورته ګوري. که خوف د فتنې نه و، زوړ سړی، زړه ښځه، مخ عورت نه ده چې نه د عورت که ورته وګوري پروا نشته. غلط نظر نه ده، دغسې کتل هلته خوف د فتنې نشته، میل نه موجودېږي، سپین ږیری او سپین سرې دي. د مخ په باب کې د نظر احتیاط دا شو چې سړی به د ښځې مخ ته نه ګوري. ښځه چې سړي ته ګوري، دا مسله وروسته را روانه ده، هلته بیا تفصیلي ذکر کوو.
که سړي ته ګوري خوف چې د فتنې نه وي د سړي مخ عورت ده غړی عورت ده سر عورت ده سینه عورت ده لاسونه عورت دي چې عورت نه یې هغه ته کتل روا خبر خو په دغه ځای کې د عورت ته کتل ناروا دي خو چې خوف د فتنې وي نو ښځې ته هم بیا ناروا ده چې پردیو سړیو ته ګوري یغضضن من ابصارهن سترګې دې ټیټې کړي الله وی ښځو ته هم یې سترګې دې ټیټې کړي پردیو سړیو ته دې نه ګوري سړیو ته هم حکم دا ده سترګې دې ټیټې کړي پردیو ښځو ته دې نه ګوري لاس کې څوک وایي چې دا باطن د لاس عورت نه ده دغه لوری عورت نه ده ولې ښځه د دغه لاس لوڅولو ته د اخیستلو خرڅولو په وخت کې کله کور کې څوک نه لري سودا کوي ضرورت لري لوڅولو ته خو دغه لوري ته لوڅولو ته ضرورت نشته نو دا لوری عورت ده مختاره قول دا ده چې نه د دغه بند نه رالاندې دغه لوڅول طبعا په کار کې په باندې د کور نه په وتلو کې دا لوڅوالی پکې راځي بیا عورت نه ده د پښې په باب کې یو قول دا ده چې دا ظاهر د قدم دا برسیره لوری چې لیدی کېږي دا هم عورت ده دا به پټوي ولې د ښځو دپاره چې په یوه کمیس کې که لمونځ کوي لمونځ یې روا ده که نه ده روا ټکری خو به وي لمونځ کمیس ده لاندې پرتوګ یا لنګ نشته لمونځ روا ده که نه د نبي علیه السلام نه پوښتنه وشوه نبي علیه السلام ورته ویلې کله کمیس اوږد و چې قدمونه پکې پټ وو یعنې مځکې ته رسېدو ظاهر د قدم هم پټ و نو دېغ ځای نه خو معلومیږي چې دا ظاهر د قدم دا عورت ده نو صرف د سجدې په حال کې کتل یې ولیدی شوې نو دا معنی هغه عورت نه دي ظاهر د قدم هم عورت ده دېغ حدیث په تقاضا د سړي پرتوګ تر دا بیډۍ ته به یې نه رسوي خو ښځه به یې د هغې هم د کې نه کم از کم یوه لویشت اوږدوي چې یوه لویشت اوږد کې خو مځکې ته کمیس رسېږي دوم قول دا ده چې نه د ښځې هم برسیره لوری قدم هم عورت نه ده اصل کې خبره دا ده ربي کریم یې لا یبدین زینتهن ښځې به زینت نه ښکاره کوي مراد د زینت نه محل د زینت ده محل د زینت ده دا به نه ښکاره کوي مګر هم صرف خپلو محارمو ته نو څوک چې وایي چې مخ عورت ته وایي مخ د سترګو د رنجو ځای ده محل د زینت ده لاس برسیره طرف د ګوتو ځای ده محل د زینت ده د پښو برسیره ځای د ګوتو د پتوخ عربو کې رواج و د غټه ګوتې ته بې غټه ګوتې جوړوله د پښې په ګوتو باندې مې په لاس کوله یا هغه یو قسم د پښو ته یې ور اغوندي برسیره د جالۍ غوندې ګیڼې وي په دلته په دا پښو یې پرتې وي د خلخالونه دا د ښځو زینت ځای ده او څوک یې چې نه الا ما ظهره استثنا چې راغلی چې لوڅ وي چې نه پټېږي الا ما ظهره استثنا ته نو مخ لوڅېدن ته حاجت راځي د لاس لوڅېدن ته حاجت راځي د پښې لوڅېدن ته حاجت راځي نو بیرته فتوا په دې ده چې په حق د لمانځه کې باندې د لمانځه نه د احتیاط کوي خو په حق د لمانځه کې که د ښځې مخ لوڅ وي که یې ښځې لاس د دغه بند نه لاندې لوڅ وي یې ښځې پښې د بیډۍ نه لاندې لوڅ پروا نه لري په حق د لمانځه کې ذاتي نه دي عورت د غیر د لمانځه نه احتیاط په هغه کې ده نو د بالغ جنکۍ خو چې حره وي اصیله وي ویښتان عورت ته سر به پټوي اصیله خبر مو وکړه ځکه مینځې دا مین وجه لکه نر په بعضې احکامو کې سر د هغې عورت نه ده زینت دې چې ښکاره شي چې د کافر نه یې نیولې ده اوس یې مینځه تر جوړه ده حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مینځول ده چې جلباب ټکری په سر و مخ سر یې پټ و د پوښتنه ترې وکړه ته اصیله شوې یې ازاده کړې یې مالک دې ورته ویلې نه وایي ټکری دې سره لرې د اصیلو سره ځان برابرې هغې چې لږ سستیا وکړه په دوره یې په دا سر وویله نن سبا خوشتانه مینځې خو د ښځې دومره مسله باندې چې پوه شو ویښتان عورت دي لوڅول دی ته حرام دي چې نامحرمه څوک وي ګوره پلار محرم ده زوی ورور تره ماما وراره خوریې چا په ټول عمر یې نکاح نه سره رسۍ کېږي د دغو محارمو په باب کې څه سهولت ته که سر ویښتان یې ولیده یا یې دغه مځکې ولیدې د کور په زندګي کې وي دغو کې څه سهولت ته خو د اجانبو نه خو پټول د دغو ځای هم فرض ده د ویښتانو هم فرض ده د غړۍ هم فرض ده د ټول بدن فرض ده
حتی دومره احتیاط ته لکه نر چې د نامه نه لاندې تر زنګانه پورې دا بدن عورت ته د دغه ځای نه چې د نامه لاندې ویښتان ورښیي دغه ویښتان دې پټوي ښکاره دې نه اچي ولې بل سړي ته د دغه ویښتانو ته کتل هم ناجایز ده ځکه دا ویښتان عورت دي په عورت شنه دي عورت دي د ښځې ویښتان د سر نه چې لرې شوي مي ورته کتل چې پردۍ ښځې ویښتان وي هغه ویښتانو ته هم کتل ناروا دي حتی قبر ده د ښځې تا ته معلوم ده چې د ښځې قبر ده دا قبر دومره وخت وتلی ده چې ړنګ شو هلته ویښتان لوڅ شوه د ښځې نامحرمه ده پردۍ ښځه ده ورته کتل ناجایز دي دا ښځې چې ډېرې جهنم ته ځي تاسې د باندې دروځئ بازارو ته بیا دا نن سبا ترقي یافته دور ته اکثره بربنډې لوڅې دي که نه دي ویښتانو خو پروام نه لري سرونه لوڅ هغه چې اخر وخت کې د اوښانو د کوې غوندې سرونه به جوړوي دا داسې داسې سره بلاوې جوړې کړي په سرو باندې د نبي علیه السلام ویلي چې د اخر وخت علایم دي دغه لوڅې غړۍ لوڅې لستوڼې په دغه ځای باندې د په اکثرو ملکونو کې داسې دي په د اسلامي ملکونو کې د ښځو دا ځایونه لوڅ وي یا یې لاندې د هغه نري کمیس نه دلته تر دغه ځایه شی اغوستی وي د خواته نری جالۍ وي چې لستوڼه په پروت وي هم د ننې هر څه پکې لیدی کېږي دغه ځایونه پټول فرض دي د پردیو نه د سر د ویښتانو پټول فرض دي د غړۍ پټول فرض دي او فرض پرېښودل ګناه کبیره ده ګناه کبیره ده صغیره نه ده حرام دي فرض پرېښودل حرام دي حرام ګناه کبیره دی اکثره په دغه ګناه کبیره باندې لګیا دي د شمس المشایخ الحاج خلیفه صاحب دین محمد دامت برکاتهم العالیه د واتساپ شمیره 0029 311 90 11